اروپا د احصایې د ادارې ایروستیت د راپور له مخې په 2022 کال کې د اروپا د هغو کسانو چې کار کوي 4.5 سلنه یعنی څه کم 9.5 میلیونه وګړي د کرنې، ځنګلونو او کبنیونې په سکتور کې په کار بوخت دي. په یاده 4.5 سلنه کې 4.2 کروندګري کوي. تر ټولو ډیر کسان د رومانیا، بلغاریا او یونان په شان د ختیځې اروپا په هیوادونو کې په زراعت بوخت دي، ځکه چې د لویدیځې اروپا صنعت ډیر پرمختللی او ډیر کسان نه موندل کیږي چې مځکې وکري. د اروپایانو نیکمرغي دا ده چې بارانونه زښت ډیر لري، له همدې کبله د سیندونو او کانالونو په وسیله د کرنیزو مځکو اوبولو ته اړتیا نه لري. روغتونه او ورسره لندبل مرسته کړې چې په ژمي کې هم د ډیرو اروپایي هیوادونو په مځکو کې یو نه یو ډول فصل ولاړ وي.